سلامونه می قبول کړئ دوستانو. تاسو سره یو افسوسناک خبر شریکوم چې پرون ماښام په لوړ دیر سره تعلق لرونکي یو ښایسته هلک چې شهزاد نوم یې و د هغه اکسیډنټ شوی دی او هغه وفات شوی دی. خو د سره دا ټوله حادثه څنګه وشوه او آیا د ده رښتیا واده او که نه بل څه وجه وه؟ د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. درنو دوستانو، دا هلک چې د لوړ دیر سره تعلق لري او نوم یې شهزاد دی، ویل کېږي چې کله د ده اکسیډنټ وشو نو د هغې نه پس دا د تیمرګرې هسپتال ته ریفر شو، خو چې هلته سهولیات نه و نو د هغه ځای نه د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال ته ولېږلی شو. لیډي ریډینګ هسپتال کې هم ویل کېږي چې شپه یې تېره کړه، خو هلته هم په آی سی یو کې ځای ورته میلاو نه شو. نو بیا خیبر ټیچینګ هسپتال ته شفټ شو او هلته هم د سهولت د نشتون له وجې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ولېږل شو چې هلته آی سی یو کې ځای نه و او د هغې نه پس مجبوراً دا یو پرایویټ هسپتال ته شفټ شو چې هلته د خپل ژوند بازي وبیلله او وفات شو. درنو دوستانو، د ده په باره کې چې مونږ کومې خبرې وکړې دا په سوشل میډیا باندې ډېر زیاتې وایرل دي او همدغسې ویل کېږي چې د سره داسې کار شوی دی. بل اړخ ته ځینې کسان په خپلو خبرونو کې داسې هم وایي چې د ده واده و او یا د واده په ورځ باندې دا مړ شوی دی. نو د دې په باره کې لا هېڅ حقیقت مخې ته نه دی راغلی چې آیا د ده رښتیا واده او که نه. خو په یو تصویر کې ښکاري چې د صحرا اچولې ده، نو ضروري نه ده چې صحرا د خلک د واده په ورځ واچوي. ممکن بل څه وجه وه یا بل څه ښادي خوشحالي وه، ته پکې دغه تصویر ویستلی وي. ستاسو ټولو بیا هم ډېره مننه کوم چې موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. دا و یو افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. دا ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. تر بیا مو په لوی الله سپارم.